هغه ماشوم چې تر 4 کلنۍ پورې په صحیح ډول خبرې نشوي کولی او استادانو فکر کو چې ډېر تنبل دی، خو دا هماغه ماشوم دی چې وروسته به د تاریخ تر ټولو مشهوره فرمولونه او تیوریانې کشف کړي. د هغه ماشوم نوم البرټ آینشټاین دی، هغه نابغه چې د فزیک شکل ته تغییر ورکړو او د کائناتو په اړه زموږ فکر په پوره ډول بدل کړو. په 1899 کال په جرمني کې پیدا شوی البرټ آینشټاین یو متجسس ماشوم و، خو د مکتب سیستم سره علاقه نه لرله. د هغه د معلوماتو حفظولو په ځای خپله د سوالونو حل کولو سره مینه وه او د فزیک او ریاضي مضمونونه یې ډېر زیات خوښېدل چې له همدې امله په 1900 کال د سویس پولي تخنیک مکتب ته کامیاب شو، خو د فراغت څخه وروسته یې د استادۍ دنده پیدا نه کړله. نو هغه په یو دفتر کې کار شروع کړو او په همدغه دوران کې آینشټاین خپله تر ټولو مشهوره اکتشافات وکړه او 1915 کال چې د هغه معجزانه کال بلل کیږي هغه پکې انقلابي لیکنې وکړي او خپله تر ټولو مشهوره د نسبیت نظریه یې پکې رامنځته کړه چې په انګلیش کې ورته د تیوري اف ریلیټیویټي هم وایي، او خپل تر ټولو مشهور فرمول چې انرژي مساوي کیږي کتله ضرب د نور سرعت مربع چې دا تر ټولو مشهور فرمول دی جوړ کړو او دا یې ثابته کړه چې انرژي او کتله یو بل ته بدلیدونکي دي چې په دې فرمول سره ساينس د همیشه لپاره بدلون وکړ او همدغه فرمول څخه بیا د اټوم بم په جوړونه کې هم کار واخیستل شو او په 1915 کال کې د نسبیت عامه نظریه وړاندې کړه چې لوی اجسام او جذب تش د قوې په ډول نه وي بلکې د فضا او وخت له انحراف څخه رامنځته کیږي او دا تیوري بیا په 1919 کال کې ثابته شوه کله چې یو ستوري پیژندونکي ولیدل چې د لمر تندر نیولو په وخت کې رڼا د لمر طرف ته مایله کېدله. نو په هماغه وختونو کې آینشټاین یو نړیوال ستوری شو، خو هغه په جرمني کې د یو یهودي ساینسدان په توګه نشول کولی چې خپلو څېړنو ته ادامه ورکړي. نو له همدې امله په 1933 کال کې امریکا ته لاړو او په پریسټن پوهنتون کې خپلو څېړنو ته ادامه ورکړه. سره د هغه د نابغتوب د خپل عاجزۍ او حکمت لپاره هم مشهور و. هغه د سولې، تعلیم او د بشر حقونو دفاع کوله او نړیوالو مشرانو ته د اټومي وسلو په اړه خبرداری هم ورکړی و، سره له دې چې وروسته د هغه څېړنې خپله د اټوم بم په جوړولو کې هم وکارول شوې. او د آینشټاین ژوند موږ ته دا راښیي چې تل باید پلټونکي او متجسس اوسو او هیڅکله هم له پوښتنو کولو څخه ډډه ونه کړو او د یو موضوع په پوره حقیقت باندې ځان پوه کړو. لکه خپل آینشټاین وایي چې ما کې څه خاص کمال نشته دی، خو زه صرف یو شدید پلټونکی او متجسس انسان یم. دویم دا چې خپله نظریه باید ولرو د نورو له اختلاف څخه باید ونه ویریږو. آینشټاین د نورو د افکارو پروا نه کوله بلکې په خپل فکر روانو او د چا له اختلاف څخه نه ویریدو. او دریم دا چې خپل علم باید د خلکو د خیر او ګټې لپاره وکارو. آینشټاین په دې یقین درلودو چې ساينس باید د انسانانو خدمت لپاره استعمال شي، نه د انسانانو تباه کولو لپاره. خلاصه دا چې آینشټاین یوازې فزیک بدل نه کړ بلکې د کائناتو په اړه زموږ نظر بدل کړو. هغه ماشوم چې یو وخت په مکتب کې د درس سره مشکل لرلو د تاریخ تر ټولو لوی ساینسدانانو څخه شو. د هغه کیسې دا ثابته کړه چې نابغه کېدل د نورو سره په یو شان کېدلو کې نه دي بلکې د نورو څخه په ځانګړي فکر کولو کې دي.